په بیړنیو او له بحران وروسته حالاتو کې د ښوونکو د ژوندانه شخصي تجربې د دوی په تدریس او همدارنګه د دوی په زده کوونکو ډیره اغیزه کوي. ښوونکي د ژوندي پاتې کېدو او د امنیت په اړه خپل رواني او شخصي اړتیاوې او لومړیتوبونه لري. کله چې ښوونکو ته د ملاتړ په مخه کوم کارونه په پام کې نیول کیږي نو دا خبره مهمه ده چې د دوی د شخصي او مسلکي ژوندانه باندې تاثیر لرونکي عوامل له پامه ونه غورځول شي ترڅو اول دوی د هوساینې احساس وکړي او دا توان پر ځان کې ولري چې د زده کوونکو په هوساینه کې لا ډیر اغیزمن واقع شي. د ښوونکو په وړتیاو کوم کارونه اغیزه لري چې د زده کوونکو په هوساینه کې رول لري. د ښوونکو پیژنګلوي دې ته اشاره کوي چې ښوونکي څوک دي او کوم ډول تجربې دوی کولی شي له ځانه سره ټولګي ته راوړي. هغه ښوونکي چې په بحراني ساحو کې او یا هم د بحراني حالت څخه وروسته ساحو کې دنده ترسره کوي هغوی له یو بل څخه توپیر لري او کولی شي له ځانه سره مختلفې تجربې ولري. ښوونکي نارینه او ښځینه دي، ځوانان او زاړه وي او د مختلف توکمیز، کلتوري او ټولنیز شالید لرونکي وي. په همدې توګه کېدای شي ځینې له دوی څخه د لومړي ځل لپاره د ښوونکي دنده ترسره کړي او ځینې نورې بیا د ټریننګ او د ښوونې پخوانۍ تجربه ولري. پورته ټول فکتورونه د دوی په مؤثریت او عدم مؤثریت او دا چې څنګه د زده کوونکو سره برخورد کوي تاثیر ولري. د ښوونکو ښه برخورد ټولګي څخه د باندې د هغوی له شخصي او ټولنیز ژوند سره اړه لري چې د دوی پر کار باندې هم تاثیر لري. په بیړنیو او د بحراني حالت څخه وروسته حالاتو کې دا اړینه ده ترڅو په پام کې ونیسو چې ښوونکي هم شاید تر تاثیر لاندې راغلي وي. کېدای شي چې ښوونکي به هم د خپل مال او دارایي د لاس نه نتلو خراب روغتیایي حالت او یا هم د خپل ځای څخه د بې ځایه کېدو د مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي چې دا هم د هغوی په وړتیاو تاثیر لري ترڅو دوی ښوونځي ته حاضر شي او په کیفیت سره تدریس وکړي. د ښوونکو هڅونه د هغوی مسلکي فکتورونو پورې اړه لري چې ښوونکي د کار په ساحه کې هڅوي. ښوونکي کېدای شي د کاري ساحې په واسطه چیرته چې دوی تدریس کوي وهڅول شي لکه د نورو استادانو او آمرینو د ملاتړ په واسطه د مسلکي پوهې د لوړتیا د چانسونو په ورکولو سره او همدارنګه د ټولنې لخوا هغه ته د احترام کولو او د یو شخصیت په توګه د منلو په واسطه. په نتیجه کې کچېرې ښوونکي په ښوونځي کې خوښ وي، کچېرې دوی خپله مسلکي پوهه باندې متکي وي او همدارنګه که دوی د نورو همکارانو او آمرینو لخوا تخنیکي او روحي ملاتړ لاسته راوړي نو د ښوونکو پر باکیفیته تدریس باندې مستقیم تاثیر لري. په لنډه توګه باید وویل شي د دې لپاره چې په مؤثره توګه له ښوونکو څخه ملاتړ وکړو نو باید ځان په دې وپوهوو چې ښوونکي څوک دي او دوی خپله ځان څه ډول ښکاره کوي. د دوی ژوند له ټولګي څخه د باندې او په ښوونځي کې دننه هغه فکتورونه چې د دوی په وړتیا تاثیر درلودلی شي ترڅو د زده کوونکو ښوونې او روزنې ته لا پرمختیا ورکړي.